حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو. او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خوراخوره ده په خوبونو کې پښتو. زمونږ ژبه زمونږ مورنۍ ژبه ده، او مور چې ده هغه د ژوند د ټولو نه اهم شخصیت دی. او د قیامت په ورځ به هم د مور په نوم د مور په پېژنګلو خلک راپاڅوي چې فلانی او زوی د فلانی. او د دې نه اندازه لګوي چې د مور اهمیت څومره دی. او دا ژبې چې دي دا ټولې زمونږ ژبې دي، دا زمونږ تروریانې دي، چاچیګانې دي، مامیګانې دي. خو چاچي او مامي او ترور چې ده د هغې خدمت کې ډېر ثواب دی، خو چې خپله مور دې ناجوړه او ته چاچي او مامي ته ناست او د مور خدمت نه کوې نو جنت مرت نشته. جنت د مور د خپو لاندې دی. جنت به هلته مومې په ژوند کې به خوشحالي هله مومې. تاسو د ټولو قامونو ته وګورئ، د دنیا کومو قامونو چې ترقي کړې ده د هغوی د ترقۍ صرف یو راز دی او هغه دی تعلیم په مورنۍ ژبه کې. چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا ټول وګرځئ. زموږ په خپل وطن کې سند ته ګورئ، په سند کې خلک په خپله ژبه کې د هغوی عدالت هم دی، په خپله ژبه کې د هغوی مارکیټ هم دی، په خپله ژبه کې میډیا هم ده، په خپله ژبه کې نصاب هم دی. په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه تاسو له به انګریزي هم درځي، تاسو له به نورې ژبې هم درځي، اردو به هم درځي، خو په تاسو کې چا چېرته په اردو یا انګریزۍ کې خوب لیدلی؟ هسې ووایئ د انګریزۍ پروفیسر کوم یو دی چې دا نه زه تپوس وکړم چې سر تا چېرته انګریزۍ کې خوب لیدلی؟ زما خیال دی چې نه به یې لیدلی. د اردو د پروفیسر صاحب نه تپوس کوم چې چېرته یې په اردو کې خوب لیدلی؟ هېڅکله به یې نه لیدلی، ځکه چې دا خپله ژبه چې ده دا بلکل په لاشعور کې پرته وي. او چې کله ته په بله ژبه کې خوب نشي لیدی نو دغه رنګ د بلې ژبې کې ته زده کړه هم نشئ کولی. که څوک په بله ژبه کې ډېر ماهر وي، لکه د اردو تاسو به ښه ماهران یې، تاسو ته چې تیګني کا ناچ نچانا، نو تاسو به ما ته مطلب ووایئ، مفهوم باندې به م پوهه کوئ، خو دا تیګني به ونه پېژنئ چې دا څه شی دی. خو که تاسو ته زه وایم چې د بوسو لاندې اوبه بوتلل نو ټول به پوه شئ سمدستي چې د بوسو لاندې اوبه بوتلل څه شی دي. محاوره ده که نه؟ دغسې روزمري دي، خلک ویره دا زړه مې شین شو، نو که د دې په ځای وایي چې دا زړه مې زیړ شو نو تاسو به ورپورې وخاندئ دا څه بوس بادئ. زړه مې شین شو، زړه مې درنه تور شو، زړه مې ډک شو، دا روزمري دي او محاورې دي، د هغې نه مونږ نه شو وتی. نو په خپله ژبه کې سړی ډېر پوهېږي، په ډېرو څیزونو پوهېږي، او په پردۍ ژبه کې هغسې نه پوهېږي. نو دا ټولې زموږ ژبې دي، ټولې زده کوئ، خو د خپلې ژبې نه پس نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. او دا ثقافت چې وي که نه، دا د دې بنیادي څیزونه چې دي، اولنی څیز د ثقافت چې دی هغه ژبه ده. ژبه د ثقافت د ملا تیر دی، بیا مذهب دی، بیا اتلان دي، بیا روایات دي، بیا اقدار دي. نو چې کوم خلک خپله ژبه نه وایي، پردۍ ژبه وایي، نو دی د خپل مذهب نه، د خپلو روایاتو نه، د خپلو اقدارو نه، د خپل هیروز نه لرې پاتې کېږي. او چې کله لرې پاتې شي نو دی بیا داسې شي چې پښتو کې ورته ډر سوباړی وایي. ډر سوباړی هغه چې هغه سره هېڅ نه وي، نو هغه بیا نه د ځان او نه د قام او نه د بل چا، بس هغه پردی شي. اوس راځو غزل څه شعرونو له. ژوند پې خوږېږي د مستۍ سندرې هم پکار دي. ژوند پې خوږېږي د مستۍ سندرې هم پکار دي، د دې سره یو څو د کار خبرې هم پکار دي. او کتاب ډېر ښه دی خو کاغذ دی د عمل نه بغیر. کتاب ډېر ښه دی خو کاغذ دی د عمل نه بغیر، د عقل زده کړې له اشنا ټکرې هم پکار دي. مننه جی. او زما دا خیال دی شرافت ځنګل کې نه چلیږي. زما دا خیال دی شرافت ځنګل کې نه چلیږي، نوکې غاښونه او تیره شان ښکرې هم پکار دي.
زما دا خیال له شرافت ځنګل کې نه چلیږي، نو کې غاښونه او تیره شان ښکرې هم پکار وي، او شکمپوري په آدمزادو کې غفلت راولي. شکمپوري په آدمزادو کې غفلت راولي. د بني آدم څو ورځې شپې نهرې هم پکار وي، او د هر یو غره سره ډغره وهل سر خوړل دي. د هر یو غره سره ډغره وهل سر خوړل دي. په ژوند کې کله کله زغل د یرې هم پکار وي. او د بادشاهانو سردارانو خو هر څوک حاجتمند، د بادشاهانو سردارانو خو هر څوک حاجتمند. د اباسین غوندې خاکسار بچرې هم پکار وي. ژوند پې خوږیږي، د مستۍ سندرې هم پکار وي. د دې سره یو څو د کار خبرې هم پکار وي. دا د غزل مطلب دی چې زه لل مزمکه یمه، ته راته اسمان شه کنه. زه لل مزمکه یمه، ته راته اسمان شه کنه. سوکړه سوکړه یمه، شیبې شیبې باران شه کنه. او سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي. سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي. که ناست یې پاسه، که ولاړ یې را روان شه کنه. مننه جي. او ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه. ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه. حسن کافر صحیح، نو ته خو مسلمان شه کنه. مننه جي. مننه جي. ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه. حسن کافر صحیح، نو ته خو مسلمان شه کنه. او د فریادونو او سلګو نه دې څه نه جوړېږي. د فریادونو او سلګو نه دې څه نه جوړېږي. زړه به دې سپک شي، یا کزار او یا قربان شه کنه. څوک چې د ورځې 5 ټپې په تیز اواز کوي، دته به چرې د ډیپریشن او د مایوسۍ بیماري نه کېږي. 5 ټپې زه درته دا شورټي در کوم چې 5 ټپې دی په تیز اواز چېرته په 10 ټکې کوي، چې څوک د ډیپریشن بیمار دی، څوک د فرسټریشن بیمار دی، هغه به ټیکي. د فریادونو او سلګو نه دې څه نه جوړېږي. زړه به دې سپک شي، یا کزار او یا قربان شه کنه. او چې دا به وایم، دا به لولم، دا به لیکم مدام. چې دا به وایم، دا به لولم، دا به لیکم مدام. لږ د پښتو په سر قسم وخوره جانان شه کنه. او د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه. د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه. ته مشین نه یې، مشین نه یې، لږ انسان شه کنه. او د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوی کړم. د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوی کړم. دا نور غمونه درنه یو په یو قربان شه کنه. او په تا خو هر څوک مینېږي، دوی به هم مین شي. په تا خو هر څوک مینېږي، دوی به هم مین شي. شاعره ته لږ د وختونو ترجمان شه کنه. په تا خو هر څوک مینېږي، دوی به هم مین شي. شاعره ته لږ د وختونو ترجمان شه کنه. او په پردو لارو باندې تلل سړی پردی پردی کی. په پردو لارو باندې تلل سړی پردی پردی کی. د اباسین غوندې په خپله لار روان شه کنه. زه لل مزمکه یمه، ته راته اسمان شه کنه. سوکړه سوکړه یمه، شیبې شیبې باران شه کنه. ډېره مننه.